الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. دا یو مسله ده چې اکثره مسلمانان د دې څخه غافل وي، غفلت کوي یا نه دي په خبر. هغه په دغه حدیث شریف کې تشریح شوې ده. هغه مسله کومه ده؟ هغه دا ده چې محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم به دته تر هر څه ورزیات وي. په دنیا کې چې هر څه محبوبان دی لري، هر څونه ګران دی لري، تر هغو ټولو به ودته پیغمبر علیه السلام محبوب وي، ګران وي. نو دا حدیث چې ما اوس مخکې ووایه، دا د مشکات د اول جلد په 12مه صفحه کې ذکر شوی دی او روایت یې حضرت انس رضی الله عنه کړی دی او دغه حدیث تخریج بخاری او مسلم کړی دی چې متفق علیه و دغه حدیث ته وایي. حدیث داسې دی: وعن انس رضی الله عنه، د حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی، قال د ویلی دی وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، وای لا یؤمنو، مؤمن نګرځي، کامل مؤمن نځنی جوړیږي، احدکم، یو پتاسی کې هر څوک چې دی هغه تر هغه وخت پورې کامل مؤمن نګرځي تر کومه حتی اکون، تر هغه چې زه کېږم، پیغمبر ځان یادوي، احب الیه، محبوب ترین ودته، من والده، تر پلار ده، نو مورم پر قیاس ده، و ولده، او تر اولاد ده، که نر دی که ښځه ده اولادونه، والناس اجمعین، او تر ټولو خلکو. نو ګوره تر پلار خو ګران شی نسته، خو سړی ځینې پیدا دی، هغه یې ور یاد کړي، نو مورم پر هغه قیاس ده. و ولده، تر اولاد ګران، نو دا یې هم ور یاد کړي، اولاد چې دی ولد ام نر ته ویل کېږي، مو ښځې ته ذکور و ناس دواړو ته شامل دی. والناس اجمعین، او تر ټولو خلکو. دا والناس چې ذکر کړي دریم، په دې کې نو د انسان دا نور قریبان هم راله، او دغه انسان دپاره که یو سیاسي لیډر وي هغه هم پکښې کې رالی، که د ده یو پیر وي هغه هم پکښې کې رالی، که د ده یو استاذ وي هغه هم پکښې کې رالی، که د علاقې ملک و مشر وي دا هم پکښې کې رالی. په دې والناس کې ټول انسانان دا ورنښتل. نو د رسول علیه السلام محبت به تر دغو ټولو ودته په زړه کې ورتیر وي، نو بیا دی مؤمن بلل کېږي. که د رسول علیه السلام محبت دا کمزوری و، د پلار محبت یې پر بالا و، یا د اولاد محبت پر بالا و، یا د بل چا د خپل سیاسي لیډر پر ګران تر نبی علیه السلام، یا یې پیر پر ګران و، یا یې استاذ پر ګران و، یا د کلي ملک و مشر پر ګران و، یا یې خپل محبوب میرمن یا بل داسې څوک پر ګران و، نو دا سړی مؤمن نه دی. پیغمبر وایي لا یؤمنو، معنا کامل و پوره مؤمن دا نه دی، مؤمن نه ګرځي تر دغه وخت. نو اوس دغه محبت څخه محبت مراد دی، غیر اختیاري محبت نه دی مراد. غیر اختیاري دا دی چې د سړي زوی یو ولی ته لویږي او پیغمبر علیه السلام ورناري کې چې دوره ګوره، او د ده اختیار څخه ووځي، وځغلي ولاړ سي، خپل زوی ته راکاږي، در نبی علیه السلام زوی در باندې ګران سو، هغه نارې درواله ته هلته ولاړې، نو په دې الله تعالی نه نیسي. د دې اختیاري محبت مراد چې اختیار ورلره ورکړي، غیر اختیاري هغه چې دا ما درته ووایه
اختیاري محبت څه معنا؟ فرض که د یو چا پلار خدای نکرده کافر دی، یا یې د مثال په طور خدای نخواسته زوی کافر دی، یا د د لیډرو مشر کافر دی، او رسول علیه صلات وسلام ورته ویل چې دا مړه که. اوس دلته چې دته اختیار ورکړي، هغه امر وکړي چې ورسه دغه مړ که، اوس باره ده نه وژلول، یا نه ولې مړه کم، خو زوی مې دی را باندې ګران دی، پلار مې دی را باندې ګران دی، دا بل مې تربور دی را باندې ګران دی، پیغمبر دې وایي. نو دلته ګوره دته اختیار ورکول چې دی د پیغمبر په قول کې هغه پر ګران دي. نو دلته معلومه شو چې د ایمان داسې ایمان دی چې کارآمد نه دی، کمزوري ایمان دی. کېدای شي زما په خبره تاسې پوهېدلي یاست د دا محبت څه چې پیغمبر وایي که دا زما محبت تر نورو ټولو شیانو در محبت ته ورتېر نو دا مؤمن نه دی. کوم محبت یې مرادي؟ هغه غیر اختیاري چې بې اختیاري، که اختیاري یا اختیاري. قرآن وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله هیڅ انسان نه مکلفوي مګر نه د توان مطابق. اختیاري محبت خو نو د سړي په خپل توان او اختیار کې دی. د فیصله کولی شي چې نو رسول علیه السلام وایي مړ یې که نو خدای به یې مړ کوي. دا مثال مقات شریف ورکړی دی ودې ته چې اختیاري محبت په دغسې ځای کې راځي. نو اوس ځان ته او ټولو مؤمنانو ته هم وایم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه و یوې خواته، موږ د خپل قوم یا د خپل نوکرۍ یا د خپل رواج یا د خپل شهوت د دغو شیانو ته اوس موږ متوجه کېږو. محبت مو پر زیاتې که د رسول علیه السلام خبرې ته، لکه مثلا د هغه څخه د زموږ خپله جوله ده د ژرې چې رسول علیه صلات وسلام وایي دا پرېږده وي، په دا کار مه لرئ. او زما شهوت راته وایي یا زما سیاسي لیډر راته وایي یا بل وایي چې یا دا کاله کوي خورئ. نو زه اوس د دوو جانو تر منځ یم په خپل اختیار، زه کومه خوا مختاره کوم. موږ په خپل اختیار باندې هره ورځ پر دغه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چاړه کشو. نو راسي چې خپل د ایمان کچه په خپله معلومه کړو چې زموږ ایمان څونه دی. حدیث ما درته ووایه، خلاصه بیا درته وایم. 3 شیان نبي علیه السلام یاد کړه. د سړي پلار یا مور چې دی ځینې زېږېدلی، ولد یې یاد کړي، د اولاد چې د ده څه پیدا شوي دي. د دې دوه څوره خاطر ټوله خلک یې یاد کړ. سیاسي لیډران هم پکښې شامل شوه، استادان هم شامل شول، پیران هم شامل شوه. پیغمبر که در دغو دروس روزه وده ته ورتېر نه وم په محبت کې، زما محبت پر زیات نه و، نو دغه سړی مؤمن نه ګرځي تر دغه وخته پورې. حدیث متفق علیه دی، د مشکات اول جلد په 12مه صفحه کې ذکر شوی دی. الله تعالی دې موږ ټول ودې ته متوجه کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زموږ د ایمان جز دی. دغه د ایمان جز باید پوره کړو.